راشد خان واده دې ډیر مبارک شه. نیک مرغه او سوکاله ژوند ولري. په آخر کې راشد خان ته یو شعر ډالۍ کوم، هیله لرم چې تر آخره دا ویډیو وګورئ. د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان د واده مراسم د جمعې په شپه په کابل کې د ودونو په یو تالار کې ترسره شو. د راپورونو له مخې راشد خان د خپل یو ورور او 2 وريرونو سره ګډ واده وکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو په دغو مراسمو کې ګډون کړی. ځینې ویډیوګانې ښیي چې طالبان د دغو مراسمو امنیت ډېر ښه نیولی وه. له تېرو شپږو ورځو راهیسې ډېرې رسنۍ د راشد خان واده په اړه نشرات کوي. راشد خان کالونه پس خپل وطن ته راغلی. د نوموړي راتګ او دلته واده کول ټولو تښتېدلو افغانانو نړیوالو ته د امن پیغام دی. راشد خان هغه څوک دی چې هر وخت افغانانو ته په سخته کې لاس ورکړی. د راشد په افغانستان کې واده او د لوبغاړو د ډالایزه سیلفي ټول منافقین حیران کی، ځکه دوی په هیڅ صورت افغانان په اتفاق نشي لیدلی. راشد خان د کرکټ نړۍ مشهور ستوری دی او نړۍ کې د افغان په نوم یادېږي. هغوی به چې له قصده د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان بریا ډېره حیرانونکې او بړه اپسټ بله نن خپل اصلي لوستونکي په خپله بړه اپسټ کی. زموږ د کرکټ زور خو ګورئ. زموږ کرکټ او لوبغاړي د ګران افغانستان، افغان فرهنګ، ژبې او هر بل دود رښتینی استازي او حقیقي تصویرونه دي. راشد خان د کرکټ د نړۍ وتلی ستوری دی. په هیواد کې د نه واده کولي د باطلو افکارو خاوندانو ټولې ناوړه اداوې چلنج کوي. یعنی یو، خان د وطن سره مینه لري د کومې ډلې یا سیاسي لوري سره. 2، د هیواد امن په عمل کې ثابت کول. 3، د ټولو افغانانو لپاره د برابرۍ په اصل د تایید مهر لګول او په ټوله کې نړیوالو ته د افغانستان مثبت انځور په ګوته کول. راشد خان ورور او وريرونو ته د ژوند نوي پړاو پیل مبارک وي. د وطن خان د کرکټ بورډ اجرایي مشر نصیب خان لیکلي، د راشد خان واده د 2023 نړیوال جام لوبې روانې وي. هرات کې زلزله راغله. د ټولو وطنوالو په شان موږ هم خپلې هلې ځلې پیل کوي. په لوبغاړو مو غږ وکړ د وطنوالو لپاره غږ پورته کوي تر څو چې مرستې ورته راټولې کړو. د هر یوې کور ودان خپله برخه یې زلزله ځپلو ته سره مرسته کړې وه. د راشد خان نوم مې ولیدو. د خپل نړیوال جام ټول میچ فیس $10,000 یې زلزله ځپلو ته ورکړی و. او په وطن راغلو سختو ورځو کې چې راشد څومره کومک کوي دا به فکر کوم د هغو نه یو کوچنی رقم وي. یوه هیواد اعلان وکړ چې موږ له افغانستان سره لوبې نه کوو. موږ مجلس روان وو تر څو چې زموږ غبرګون معلوم کړو. د ادارې د مشرتابه بورډ د غړو نظرونه مو واخیستل. کله چې لوبغاړو ته خبر ورسېده د ټولو لوبغاړو غوندې د راشد خان ځواب دا و چې دی به زما وطن سره لوبې نه کوي او زه به د دوی لیګ کې لوبېدو لپاره ورځمنه یوازې پر خپله خبر ودرېد، بلکې نړیوال جام کې په خپله لوبړ مشرۍ کې د هغه هیواد لوبړله داسې ماته کړه چې له نړیوال جامه مو وتله. تیر کال سریلانکا کې پاکستان سره یو ورځنۍ لوبې وې. راشد د ملا له درده کړېدو خو ویلې په هیڅ صورت دا لوبې نه پرېږدم. د ملا درد یې دومره و چې له لوبې وروسته به یوازې سمندر پر غاړه ناست و. حال مو ورولېږلو چې لوبې مه کوه. ویلې دا لوبې مهمې دي تر څو چې کولی شم له ځان سره زکم خو میدان ته ښکته کېږم او ټولې لوبې یې وکړې. بالاخره له نړیوال جام وروسته د ملا عملیات هم وکړل. ډیر وخت پس چې افغانستان ته راغی ډیر خلک ته چاپیر وو. کرکټ بورډ کې کار لګیا وو. 2 تنه چې مزدوران وو زړه نه زړه یو طرف ولاړ. جامې خیرنوي خو موبایل لاس کې وو. راشد نور خلک ایسته کړل. غږ یې پر وکړ چې راشئ چې عکس درسره واخلم. ډیر په منډه ورته راغلل. عکس یې ورسره واخیست. انسان دی ستړی شي چې هر ځای عکسونو او ویډیوګانو غوښتنه ترې کېږي، خو راشد مې تر ننه ونه لید چې یو چاته د عکس یا ویډیو په غوښتنه دې توره تنډه نیولې وي. په 2021 کې مو قطر کې د نیدرلند سره 3 یو ورځنۍ لوبې وکړې. څه وخت وروسته د افغانستان لپاره د قطر د دولت یو استازی افغانستان ته راغی. ما یو مجلس کې ورته ویل چې د لومړي ځل لپاره مو قطر ته نړیوال کرکټ روړ 3 لوبې وشوې. ویلې بالکل خبر شوم چې راشد خان قطر ته راغلی و. دا نړیوال کرکټ زموږ وطن ته راتګ یو طرف او د راشد خان قطر راتګ موږ ته ډېر ارزښتمن و. څه کال له شپږیزې وړاندې راشد په انګلستان کې لوبو کې ټپي شو. ما ته یې ډاکټر ایمیل وکړ چې 3 اونۍ باید دی آرام وکړي، خو شپږیزه کې د وطنوالو لپاره په ټپي بدن ولوبېدو. له جنوبي افریقا مو چې 2مه لوبه وګټله. راشد نه یوازې 15 لوبغاړي وسوځول بلکې د لوبړې لپاره په توپ وهنه کې مخکې راغی. کله چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو د انعام اخیستلو وروسته یې سم ګامونه نشول اخیستلی. دومره خوږ و.
راشد خان او ټول لوباړي پرته له شکه چې د افغانستان ویاړونه دي. زه ډیر کله دا فکر کوم چې راشد خان ته خپل نیت د وطن او ولس سره بېکچې مینې له وجهې الله تعالی دا مقام ورکړی. موږ ډیر کله ستایل هلته کوو چې یو څوک تقاعد شي. نن د راشد خان له واده ستړی راغلم. د تشریفاتي مبارکۍ پر ځای مې وغوښتل چې نه یوازې د واده بلکې وطن ته راوړو ټولو ویاړونو مبارکي ورکړم. شعر: وطنوالو، راشد خان واده کوي، په وطن کې یې کوي. اجازه ورکړئ چې په کراري دا مراسم ترسره سي. د واده د کارتونو تور بازار مه جوړئ، بیروبار او هله ګوله مه په جوړئ. د راشد خان واده د افغانستان ریاست جمهوري نه دی چې تاسو یې ټول حقدار یاست. خلک په خپل داد مه پښیمانه کوئ، د خلکو په سټ کې مه ورسپرېږئ. امریکا ستاسو له لاسه په ډیموکراسي پښیمانه نه سوه. خان په واده مه پښیمانه کوئ. دا سړی زموږ د تباه وطن ویاړ دی. داوی ورته وکئ ځکه موږ بېبخته خلک یو. راشد خان ته د واده مبارکي وایم. ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. افغان کرکټ لوبډله چینل در سره سبسکرایب کړئ. په خوا کې یې ګنټۍ علامه ووایه. په دغه چینل کې هر وخت د کرکټ نوي معلومات وړاندې کوه. مننه.